بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې زما زوم مسکین دی، غریب دی، آیا زه کولی سم چې خپل زوم ته زکات ورکم؟ زما لور د ده په نکاح دی. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، زکات و فروع اصولو ته جایز نه دی. زوم چې دی هغه نه په فروع کې شامل دی نه په اصولو کې شامل دی. بالکل که چیرې زوم غریب مسکین وي هغه ته زکات ورکول جایز دی. فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 2 هغه لیکلی دی چې جایز نه بلکې افضل دی چې څوک و زوم ته زکات ورکړي. په حواله سره د البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 243 دغه رنګه رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 346 فتاوی هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 119. محترمینو، که چیرې زوم غریب مسکین وي بالکل یې ورکولی سي و هغه ته زکات، خو لور ته یې نسي ورکولی، زوم ته خو بالکل ورکولی سي. والسلام.